سلامونه. یقین نیوز ته ښه راغلاست. آیا خبر یاست چې نوې ټیکنالوژي په نوره نړۍ کې د خلکو ژوند څومره اسانه کړی دی؟ هو، ممکن تر ډیره خبر اوسئ، خو په ځینو به یې ممکن خبر ونه اوسئ. په نن خپرونه کې درته د ټیکنالوژۍ له ډګره په زړه پورې مطالب لرم. د دې مطالبو په لیدلو به حیران شئ او دا به په 2025 میلادي کال کې په پرمختللو هیوادونو کې د خلکو ژوند نور هم اسانه او د خلکو وخت به هم سپما کړي. راځئ نور یې په همدې خپرونه کې ننداره کړو. پیل به یې د مصنوعي ذهانت لرونکو ټرکونو له ټیکنالوژۍ وکړم. راځئ چې د امریکا یو ایالت ټکزاس ته سفر وکړو ترڅو د هغه ځای د حیرانونکو پرمختګونو ننداره وکړو. په ټکزاس کې د ډسټریبیوشن سنټر په نامه یو مرکز چې شاوخوا 1,60,000 مربع متره پراخوالی لري د نړۍ لومړنی داسې مرکز دی چې د مصنوعي ذهانت په مرسته د ټرکونو یوه لویه جوپه لري. دا ټرکونه په بشپړه توګه د مصنوعي ذهانت په مرسته کار کوي او په ډیر مهارت او خوندي ډول د سیستم له لوري اداره کیږي. د خپلواک ټرکونه د ترانسپورت په برخه کې یوه نوې او مهمه لاسته راوړنه ده. دا پرمختللی سیستم د مصنوعي ذهانت، ماشین زده کړې او کمپیوټري لید ټیکنالوژي په کارولو سره ډیزاین شوی دی. د دې ټیکنالوژي په مرسته د ټریلرو او کانټینرونو حرکت په ډېرې هوښیارۍ سره ترسره کیږي. دا سیستم نه یوازې د لګښتونو په کمولو کې مرسته کوي بلکې د امنیت په ښه والي کې هم مرسته کوي، خو په راتلونکي کې لوی اندېښنه د کارګرو د کموالي په هکله ده چې ممکن په لوړه کچه د دې ټرکونو او ټریلو چلوونکي بیکاره شي. د ډسټریبیوشن سنټر چې اوس مهال 250 ټریلي او ټرکونه لري د نړۍ په کچه د خپلواک یارډ ټرکونو لومړی د مصنوعي ذهانت سوداګریز مرکز ګڼل کیږي. دا ټرکونه د ورځې 4 ساعته او د شپې پرته له درېدو کار کوي او په هر ډول موسم کې خپله دنده په ښه توګه سرته رسوي. د دې پرمختللي سیستم یوه بله مهمه ګټه دا ده چې د ټرکونو او پیښو کچه په زیاته اندازه راکموي او کاري خوندي کوي. دا خپلواک یارډونه د ګودام او یارډ مدیریت سیستمونو سره په اسانۍ سره یوځای کیږي. پرته له دې چې اضافي زیربنا ته اړتیا ولري، د ټیکنالوژي په ډګر کې دا پرمختګ د MIT AAI څېړنې له مخې جوړ شوی او د دې وړتیا لري چې په مختلفو ځایونو کې کار وکړي او د انسانانو ترڅنګ همکار اوسي. په 2023 کال کې دا خپلواک ټرکونه د سپلای ټیک بریک تھرو لخوا د کال د غوره خپلواک ټرک جایزه ګټلې. دا پرمختللي ټیکنالوژي نه یوازې د لګښتونو په کمولو کې مرسته کوي بلکې د ترانسپورت او لوژیستیک په برخه کې د خوندیتوب او کار اسانتیا په برخه کې هم لویه اسانتیا رامنځته کړې ده. یوه بله برخه مصنوعي ځیرکتیا AI او ماشین زده کړه ML په نننۍ نړۍ کې په ډیره چټکۍ سره د مختلفو برخو یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. له شخصي روغتیایي خدماتو څخه نیولې تر بانکي چارو پورې د ټیکنالوژۍ خلکو او شرکتونو ته ډیرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ماشینونه کولی شي چې له ورکړل شویو معلوماتو زده کړه وکړي او بې له دې چې انسان یې رهنمایي کړي خپلې چارې پر مخ بوځي. خو دا پرمختللې ټیکنالوژي ځینې ستونزې هم لري. خلک اندېښمن دي چې د مصنوعي ځیرکتیا له امله به ځینې دندې ختمې شي او دا به د خلکو پر ژوند ناوړه اغیزه وکړي. سره له دې چې د مصنوعي ځیرکتیا ټیکنالوژي په چټکۍ سره وده کوي او اټکل کیږي چې د دې بازار به تر 2026 کال پورې 190 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. یعنی په دې ټیکنالوژي کې به شرکتونه دومره پانګونه وکړي چې ټول ارزښت به یې 190 میلیارډ ډالر شي. دا ټیکنالوژي نه یوازې د ژوند په اسانه کولو کې مرسته کوي بلکې د شرکتونو لپاره د لګښتونو کمولو، د وخت خوندي کولو او د ښه خدمت وړاندې کولو په برخه کې هم مهم رول لري. د مصنوعي ځیرکتیا وده نه یوازې د ټیکنالوژۍ لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده بلکې د انسانانو لپاره د یو نوي پرمختللي ژوند پیل دی. په راتلونکو کلونو کې به د دې ټیکنالوژي د لا پرمختګ شاهدان اوسو چې په هره برخه کې به د ژوند اسانتیاوې منځته راوړي. د 5G ټیکنالوژي د 5G ټیکنالوژي به په 2025 کال په دوام کې زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې لوی بدلونونه راولي. دا ټیکنالوژي نه یوازې چټک انټرنیټ وړاندې کوي بلکې د وسایلو ترمنځ اړیکه دومره اسانه کوي چې میلیونونه وسایل په یو وخت کې سره وصل کړي. د 5G ټیکنالوژي به په صنعتونو، روغتیا، تعلیم او حتی د کورنیو چارو په برخه کې نوې لارې خلاصې کړي. خلک به په ډیر اسانۍ سره انټرنیټ وکاروي او د ژوند په مختلفو برخو کې به د ټیکنالوژي څخه ګټه واخلي. خو د دې پرمختللې ټیکنالوژي پلي کول ځینې ستونزې هم لري. د زیربنا او لوړ لګښتونه او د حکومتونو لخوا د قوانینو مسالې د دې ټیکنالوژۍ د ګړندي پلي کېدو مخه نیولې ده.
سره له دې چې اټکل کېږي تر 2026 کال پورې به د 5G ټیکنالوژي بازار ارزښت 6.95 میلیارډ ډالر ته ورسیږي. چین، امریکا او جنوبي کوریا د دې بدلون په لومړي صف کې دي او هڅه کوي چې ټوله نړۍ د 5G ټیکنالوژي استعمال ته ډیره نږدې کړي. د 5G ټیکنالوژي سره خلک کولی شي په ډیر کم وخت کې ډیرې ستونزې حل کړي او د خپل ورځني ژوند لا اسانه کړي. دا ټیکنالوژي به راتلونکي نړۍ د پرمختګ لپاره یو لوی ګام وي. او د ټیکنالوژي له ډګره وروستی مطلب مو دا دی چې ډیری خلک دا هیله لري چې د فاست فود رستورانټونه داسې وچلوي چې کارکوونکو ته اړتیا ونه لري. اوس د هایپر فود روبوټکس په مرسته دا هیله په حقیقت بدله شوې ده. د شرکت یو داسې کانټینر جوړ کړی دی چې په 12 متره اندازه کې دی او په بشپړ ډول د خوراکي موادو جوړولو لپاره مجهز دی. دا کانټینر په اتومات ډول پیزا او نور خواړه جوړوي. لومړی ځل دا کانټینر په اسرائیل کې د پیزا هات لپاره کارول شوی چې په یو ساعت کې 50 پیزاګانې جوړوي او د خوراک کیفیت یې لوړه کچه ساتل کیږي. او د شیمای چې د فاست فود په صنعت کې ډیره تجربه لري دینه وخت وده ورکړه. هغه مخکې په اسرائیل کې د ډومینوز پیزا اجرایه رئیس و او اوس د پیزا هات مالک دی. د شیمای دینه وخت چې هایپر فود روبوټکس نومیږي د داسې رستورانټونو مفکوره وړاندې کړې چې ټول خوراکي مواد پرته له انسانانو جوړوي. دا کانټینر 2 روبوټیک لاسونه، 100 سنسرونه او 10 د مصنوعي ځیرکتیا کامرې لري چې د پیزا لپاره ډول ډول ټایپینګونه یا مواد، ډوډۍ او اړوند خواړه په ښه کیفیت جوړوي. دینه وخت د کاریګرو کمښت د خوراکي موادو خوندیتوب او د وخت ضایع ستونزې حل کړي دي. شیمای غواړي په راتلونکو کلونو کې سلګونه داسې رستورانټونه جوړ کړي چې خلک یې په اسانۍ سره وکارولی شي. هایپر فود روبوټکس پلان لري چې د تولید سرعت 2 چنده کړي او د پیزا د ټایپینګ انتخابونه نور هم زیات کړي. سربیره پر دې دوی غواړي خپل سیستم نورو خوراکي موادو لکه برګرو، آیسکریم او نورو کڅوړو ته وغځوي. دا کانټینر یوازې لږ تخنیکي کسانو ته اړتیا لري چې د لوجستیک او ساتنې چارې ترسره کړي. د صفا کولو لپاره ځانګړې ټیکنالوژي کارول شوې چې پکې اوزون اوبه استعمالیږي او دې ته اړتیا نه پاتې کېږي چې کیمیاوي مواد وکارول شي. دا نوښت نه یوازې دا چې د فاست فود صنعت لپاره لویه لاسته راوړنه ده، بلکې دا رستورانټونه به ډیر مؤثر، خوندي او ګټور وي. اوس خلک کولی شي د لوړ کیفیت خواړه په ډیر لږ وخت کې ترلاسه کړي او دا هر څه د ټیکنالوژي په مرسته ممکن شوي دي. سربیره پر دې دا به خلکو لپاره اسانتیاوې برابر کړي چې غواړي خپل کاروبار پیل کړي، ځکه چې دا سیستم لږه سرمایه او لږ کارکوونکو ته اړتیا لري. د ټیکنالوژي په برخه کې په نړۍ کې چټک بدلونونه نړۍ یو بل پړاو ته داخله کړې ده. موږ هڅه کوو چې په همدې خپرونه کې د ټیکنالوژي په برخه کې وروستي موضوعات تاسو ته وړاندې کړو. خو د نن لپاره د یقین د ټیکنالوژي په برخه کې راټول شوي مطالب همدومره وو. هیله ده چې د پاملرنې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې ونې مو زه شاکر الله وفادار په لوی رب سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله او اباد اوسئ.